ګیس جوړیږي ستاسو په خېټه کې یا د ګیس د وجې کم پړسوب چې په خېټه باندې راځي کم ته چې بلوټینګ ویل شي یا کله چې انسان اپریشن وکړي د اپریشن نه بعد دغه په خېټه کې ګیس جوړیږي او هغه درد کوي یا کم ماشومان چې ورکوټي وي د هغوی د ګیس د وجې په خېټه باندې درد راځي کم ته چې کولیک ویل شي نو د علاماتو دپاره په سکرین باندې کوم مینی کول شربت چې تاسو ته لیدی شي دا ورته استعمالیږي او دا مینی کول شربت تاسو په دې دوران کې نشي استعمالولی هغه ماشوم ته د چا عمر چې د شپږو میاشتو نه کم یا څوک چې دا اوس کې دغه په وجود باندې د الرجي علامات رابلي نو په دې دوران کې هم نشي استعمالولی یا د چا چې کومې کولمې دي هغه بند شوي وي کم ته چې انټسټاینل ابسټرکشن ویلی شي په دې دوران کې هم نشي استعمالولی یا د انسان هغه لار کم چې د خوراک ازمولو وي په هغې کې سورې شوي وي نو په هغې دوران کې هم نشي استعمالولی چې پرفوریشن اف د ګیسټرو انټسټاینل ټریک ویلی شي او دا چې تاسو استعمالوئ نو د شپږو میاشتو نه ونیسه تر 1200 کالو پورې انسان ته استعمالولی شي خو د خپل ډاکټر په مشورې سره نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو پر فرینډ سره شیر کړم دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ